د پیښور زری پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا په کچ د مختلفو ځناورو پالنې او خصمانې په غرض ولسی شعور بیدارولو لپاره د یو خوندور نندارتون تابع شوی و. د دې نندارتون پرانسته د پیښور زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر جهان بخش کړی ده. نندارتون کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو تعلیمي ادارو زنانه او نارینه طالب علمانو سره د ژوند نورو مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو هم په ګڼ تعداد کې برخه اخیستې وه او نندارتون کې د مختلفو ځناورو پالنې په لړ کې د طبي اسانو لپاره هم میډیکل سټایلونه لګولې شوي. دا نن چې کوم نندارتون را جوړ شوی دی دا د اګریکلچر په تاریخ کې اولنې نندارتون دی. دا د کوم زموږ بچیان بچي او ښځې سړي کوم چې کورونو کې ځناور ساتي لکه پیشوګان سپي مرغۍ دا د هغې حوالې سره دی ځکه چې څنګه د انسانانو د صحت او د هغې د خوراک حقوق دي دغه شان زموږ کورونو کې چې کم ځناور دي د هغوی حقوق دي. نو دا موږ د پروګرام په وساطت سره موږ په معاشره کې یو آګاهي مهم چلو. زموږ د شو مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې د پیټس باره کې اویرنس پیدا کو او د دې د افادیت سره سره د نقصانات نه خبر کو. په دې کې موږ کوشش کړی دی چې د پیښور څومره علاقو خلک دي که هغه د سیټیز دي ښار والا خلک دي که د کلو خلک دي هغه ټول پکې شرکت وکړي. بیسیکلی خلکو ته د پیټس لپاره څه اویرنس وي نه چې موږ پیټ سره څه کور کې ساتلي پته ورته وي نه چې دوی به خیال څنګه ساتي څه به کې څه نه کې. ډېر داسې ډیزیزز دي چې انیملز نه هیومنز ته لګي چاته پته نه. د پیښور زری پوهنتون کې د جوړ کړل شوي نندارتون د لارې دا پیغام ورکړی شوی دی چې څوک هم په کورونو او نور ځایونو کې مختلف قسمه ځناور ساتي هغوی کولی شي چې وړیا علاج دپاره د زری پوهنتون د سوري لاندې د لایف سټاک محکمې سره خپله رابطه قایم وساتي. د پیښور زری پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا په کچ د مختلفو ځناورو پالنې لپاره نندارتون سرته رسېدلی دی. په دې نندارتون کې د ټول خیبر پښتونخوا په کچ 2000 پورې کسان برخه واخیسته. کیمرامین صاحبزاده جهانزیب سره سراج عارف، خیبر نیوز، پیښور.